دا هم د کولن ښار دی، تر ټولو یو ګڼه ګوڼه یا پرمختللې سیمه ده. دلته ګڼه ګوڼه ډېره زیاته ده. تاسې وینئ ټول د لیرې دا ټول د دې تاریخي ځایونو د هر څه معلومېږي. ځنګلونه هم شته او دا نو یو ډېر اوږد پل، ډېر غټ پل دی. نو بس چې کله راځئ دې ځای ته حتمي راسئ.
کولن ښار ته راغلي یو. دلته د دوم کلیسا مخکې ده چې دوم کلیسا هم دلته ډېره مشهوره کلیسا ده او له بېلابېلو کارونو څخه دلته د منظرې لپاره خلک راځي. او همدارنګه دا چې ده د راین یوه څنډه ده، د راین سیند او دا سیند د کشتیوانۍ قابلیت هم لري او همدارنګه په زرګونه تنه بارونه هره ورځ د راین سیند په طریقه لېږدول کېږي. دا هوټلونه هم دي په دې کښتۍ کې. نو دا د اروپا لپاره یو ښه سوداګریز ځای ده چې همدلته خلک راځي. او بل دا چې دلته چې ده دغه یو نږدې پارک هم دلته شته او بیا ډېر خلک دلته راځي د دې لپاره چې مېلې وکړي د سیند غاړې ته او کښېني، منظرې وکړي، له فامیلونو سره راځي، آلمانان هم راځي، پاکستانیان هم راځي. خو دلته بس خلکو ته مزاحمت نشته که هر څوک له فامیل سره راځي، یوازې راځي، هر څه کوي. بس ازادي د خلک ورته څه نه وایي او خلک راځي. موږ داسې نن راغلي یو سهار او دلته غواړو چې کباب وکړو، ګریل وکړو. نو ګریل هم له خیره څوکه څوکه اماده کېږي او موږ تاسو هم دلته د څو ساعتونو لپاره یو او دلته نور ملګرو سره د افغاني موسیقي به وغږوو، غوږ به ورته ونیسو. همدارنګه ځینې ملګرو ویل چې آهنګ به کوو. نو له خیره وینه به څه کېږي. ډېره مننه. اسحاق اکرمی خبرنگار در بامیان بود، امیالی در جرمنی در شهر کولن زندگی میکنه. اکرمی صاحب چطور از زندگی امروز آمدی؟ چی میکنی؟ والا امروز آمدیم که همین خاطرات بامیان رو زنده کنیم. دیگه با وجود که خیلی دفعه آمدیم، یا اولین دفعه است که با دوستا بیاییم برای کباب و در قالی دریای راین. یک جای زیباست با وجود که روز بارانی است ولی بهار هم حال هوا خیلی خوب است. آمدیم که دوستای امروز یک قصه کنیم و کباب خوری بکنیم. همین شهر کلن که هست مثل شهر بامیان را شهر عشقی است، فهمیدین؟ خب زیبا، مردمش راحت زندگی میکنه، جوره میگرده، فهمیدین؟ دیگه شهر خیلی خوبی است. ولی چون ما مهاجر هستیم تازه است، با بعضی عادتاش عادت بکنیم، با بعضی رسم و رواجاش. ولی خوب است، شهر خوب است. امروز هم کارای ما یک جای آمده بودیم، جمع شدیم، کباب بخوریم و قصه بکنیم و نه خراب نکنیم. با وجود که افغانستان خراب است ولی اینجا ما نیاز داریم تفریح اینا. اگر نکنیم اونمو به نوع مشکلات مهاجرت ما با روز درست تاثیرش بیشتر میشه. به اون خاطر که این غما و اینا کم شود ما باید چند لحظه بشینیم و قصه بکنیم و تا خاطرات اینا تازه شود. تشکر، زنده باشید. بله خصائص میشه. ژوند داسې انتقال شوی دی. چند کارونه چې دا ډېر وخت نیم کې ناستې چې خپل درد یو بل سره شریک شو. دا مقصد دی. څنګه د مسافرت ژوند څنګه دی جرمني کې؟ والا د مسافرۍ ژوند کار څومره ښه شي بیا هم د خپل وطن غوندې نه دی. خپل وطن خو خپل وطن سکون پکې نشته. لکه څنګه چې په وطن کې سړی کار څومره محرم وي، پیسې هم نه وي، ډوډۍ هم نه وي، سکون هم نشته. مسافرۍ کې کار څومره پیسې ولري، ژوند یې برابر کړی، خو زه سکون چې په وطن کې دلته نشته. لالهانده ژوند یې ماشیني ژوند یې منډې دي. 16 ساعته ماښام پورې منډې به وهي، 2-3 ساعته ایله کې خوب ته برابر او داسې راټولېدل هم نه کېږي په خارج کې یا په بهر سفرۍ ژوند. چېرته میاشت په کلونو باندې یو څوک بانډار برابر کړي سړی، هغه په ډېره سخته به ځان برابرې وکړي. پکار ده چې سړی ځان ډېره مننه.
از کباب میگیری بگیر از چی نگیری بایدی لایف نیست همون تو ویدیو میکنه این خوشافتی سوپرمن نه حالا اینجا خوب است که باران برای ما بیدیم خود است اگر من بله